پیتلیم دا منم چې ملغلره اوسم نه یم پیتلیم دا منم چې ملغلره اوسم نه یم ارزان یم خو ستا د وس خبره اوسم نه یم چې ستا په شونډو راشمه تانسین به رانه جوړ شي چې ستا په شونډو راشمه تانسین به رانه جوړ شي که ځان ګڼم چې یمه خو سندره اوسم نه اوس هم چې داسې تیره شي په شا راپسې ګوري اوس هم چې داسې تیره شي په شا راپسې ګوري زه شکر د بیلله د په نر اوسم نه بېروره یم خو خور مې کمربند د ملا نه تاو کړي بې مټو یم خو وخته بېصدره اوسم نه بس ګوتې چې راکاږم ستا تصویر خاورو کې جوړ شي بېکاره غوندې یم خو بې هنره اوسم نه دوه لاس یم دوه مې خپې دي شل مې ګوتې دوه مې سترګې دوه لاس یم دوه مې خپې دي شل مې ګوتې دوه مې سترګې دې جنګ ته په یو سر هم بې لښکره اوسم نه ښایسته شعر دی بیا وایي داسې دوه لاس یم دوه مې خپې دي شل مې ګوتې دوه مې سترګې دې جنګ ته په یو سر هم بې لښکره اوسم نه یم او راځم هر مازدیګر تر نه تش لاس خدا مې واوره راځم هر مازدیګر تر نه تش لاس خدا مې واوره مایوسه ناامیده ستا له دره اوسم نه ما ټیټ نه کړو ستا خپو ته تا مې سر په توره یوړو ما ټیټ نه کړو ستا خپو ته تا مې سر په توره یوړو د تن نه مې سر لاړو خو بې سره اوسم نه جره منجنه او منظره که هر څو مې سر او زړه د یار نظر کړل منظره که هر څو مې سر او زړه د یار نظر کړل دې کار کې تر نه لاندې یم بره اوسم نه ډېره مننه مینهوالو السلام علیکم پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته نیغ په نیغه ما سره وحید امید هیلپ کوي راسره او لګیا یو او کوشش کوو چې تاسو مینهوالو ته موږ خپل پروګرامونه په ښه انداز کې کوشش کوو چې ښه طریقې سره خو امید صاحب زه به یوه خبره وکړم اکثر دا خبره خلک کوي چې یاره لوکیشن پکار دی په دې باندې دا میوزیک داسې پکار دی په پروګرامونو باندې یعنی دا یا دا تور دی یا دا سپین دی دا پروګرام داسې نو پکار دی اواز کې فرق دی خو زما یو خپله نظریه ده زما نظریه دا ده چې زه وایم چې کلام د خلکو ته ورسي پیغام د خلکو ته ورسي غټه خبره ده منظر صاحب د اواز نه د پیغام اهمیت پکار دی بلکل ته په بوټو سکې شاته ته په ونو سکې شاته او ته په اوازونو سکې او ته په تور او سپین رنګ باندې سکې ته په دې کلرونو سکې ما زما مقصد دا چې زما پیغام دی خوار ولسته او د پښتون لسته ورسي بس دغه خبره ده جی اجازه ته جی وای د امتحان نه او د زغم نه تېرېدل دي پکې د امتحان نه او د زغم نه تېرېدل دي پکې پښتو سلوبې نه دي سر او زړه خوړل دي پکې منم اعزاز د وخته ستا د لاسوهار اچول منم اعزاز د وخته ستا د لاسوهار اچول انکار په دې کوم چې بل ته ټیټېدل دي پکې منم اعزاز د وخته ستا د لاسوهار اچول انکار په دې کوم چې بل ته ټیټېدل دي پکې سور انقلاب دی دا جومات کې په دعا نه راځي سور انقلاب دی دا جومات کې په دعا نه راځي سوالونه پرېږده د لمبو په سکو تلل دي پکې د قام بچو ته د رڼا ورکول ټوکې نه دي د قام بچو ته د رڼا ورکول ټوکې نه دي تش ډیوې جوړول نه دي سوځېدل دي پکې او جنت کې درد نشته او بې له درده خوند نه کوي جنت کې درد نشته او بې له درده خوند نه کوي بس تشه مینه د کول دي اخیستل دي پکې او بنګلې مې خوښې دي ډالر مې هم بد نشي بنګلې مې خوښې دي ډالر مې هم بد نشي خو دومره ده چې د بل خپو ته پرېوتل دي پکې او ستا د سور جام او د شراب نشه به سوي ساقي ستا د سور جام او د شراب نشه به سوي ساقي او نشه پښتو کې د ولاشه ګډېدل دي پکې او ما ویل جومات خو د خدای کور دی مینه به وي امید صاحب ما ویل جومات خو د خدای کور دی مینه به وي دلته خو ویره ده توبې دي او جړل دي پکې شعر بیا وایي منظر صاحب ما ویل جومات خو د خدای کور دی مینه به وي دلته خو ویره ده توبې دي او جړل دي پکې او ډېره مننه زار د روجو نه چې هېڅ نه وي بس روژه به نه وي زار د روجو نه چې هېڅ نه وي بس روژه به نه وي اختر کې څه شی دی خو ځان بربنډول دي پکې او منظره چا هم په دنیا کې محبت منظره چا هم په دنیا کې محبت نه کړو بس سود او زیان دی اخیستل او خرڅول دي ډېره مننه جي جنید په درګۍ کې دی په هیروشا کلي کې دی دا زما مینهوال دی جنید ته به یو کلام ډالۍ کوم منظر صاحب که د پروګرام د غزل نه مخکې مې یوه خبره وکړه اکثر تاسو په دې غزل کې
ملالي او د زهرا ذکر کوي. ملاله هر چاته معلومه ده، تقریبا زیات تر خلک د هغې د دغه نه باخبره دي، خو د زهرا سوا دی په دې تاریخ کې څه کردار دی؟ کوم کردار ملالۍ ادا کړی دی او د انګریز خلاف را پاسېدلې ده، جنګ یې کړی دی او ټوپک ته یې لاس کړی، تورې ته یې لاس کړی دی، میدان ته راغلې ده. دغه کردار زهرا ادا کړی، دغه کردار زهرا ادا کړی. ما ویل چې دا دنیا ته ما اکثر خلک زهرا د تاریخ نه دي خبر کنه، ما چې دیم لوګو په دې باندې رڼا واچولې شي. ان شاء الله په دې به زه تفصیلي خبره وکړم، ان شاء الله د زهرا تاریخ به متور کوم، د ملالۍ تاریخ به مر کوم. په دې به موږ خبره کړو، دا زموږ اتلان دي او دا زموږ اتلان دي. حق دی چې موږ دا عوام ته ولس ته ورسوو. بالکل بالکل. غزل تاسو ویل اخیری کلام به پیش کوم. وای دی جوش ته می پیالې پسې پیاله مخې ته کی، دی جوش ته می پیالې پسې پیاله مخې ته کی، دا ساقي نن راته ټوله میخانه مخې ته کی دا. بس درغلم چې لږ مې دا شراب د زړه نه کوز شي، بس درغلم چې لږ مې دا شراب د زړه نه کوز شي، دا جام یو څه لږ ماته مسله مخې ته کی. صحرا کې د مونځ وخت شو، ډېره مننه جي. بس درغلم چې لږ مې دا شراب د زړه نه کوز شي، دا جام یو څه لږ ماته مسله مخې ته کی. دا صحرا کې د مونځ وخت شو او کعبه رانه خطا شو، صحرا کې د مونځ وخت شو او کعبه رانه خطا شوه. ما ویل د هغې توره لوپټه مخې ته کی. ډېره مننه. او رڼا د چا سیوا ده نن به دا اندازه اخلم، رڼا د چا سیوا ده نن به دا اندازه اخلم. ته کینه مخ څرګند که او ډیوه مخې ته کیده. زه ګورم چې دا محل د کوم فولاد نه جوړ، زه ګورم چې دا محل د کوم فولاد نه جوړ دی. زما ورته بربنډه جنازه مخې ته کیده او که شپه نه شوه په سپین سهار نو جبه رانه پرېږه، که شپه نه شوه په سپین سهار نو جبه رانه پرېږه. تنور ته په دې تار توره جوړه مخې ته کیده. ډېره مننه جي. او د غرونو د ساده میندو زامن یو راته وایي، د غرونو د ساده میندو زامن یو راته وایي، دا پیاز او روټۍ یو سره مېلمه مخې ته کېږي. ډېره مننه جي. او دا ځان ته چې د حسن خاپیرۍ وایي مالت کی، دا ځان ته چې د حسن خاپیرۍ وایي مالت کی، هغې ته نن د مینې آینه مخې ته کېږه. بچیا ستا تعلیم به خدای پوره کړي غم ونه کړي، بچیا ستا تعلیم به خدای پوره کړي غم ونه کړي. کالج سره سبا زما ګرده مخې ته کېده. ډېره مننه جي. چې تا تر سره کړي وي کېدی شي ما نه هېر وي، چې تا تر سره کړي وي کېدی شي ما نه هېر وي. منظر ته خو یوه خپله وعده مخې ته کېده.